مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان شپږ سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده 18 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ قسم دی په آسمان او هغه څه چې په شپه کې راښکاره کیږي او ته څه پوهیږي چې د شپې ښکاره کیدونکی څه دی ځلیدونکی ستوری دی هیڅوک داسې نشته چې پر هغه کوم ساتونکی نه وي فلينظر الإنسان مما خلق بیا د لږ غوندې انسان دې ته ځیر شي چې هغه له څه شي څخه پیدا کړی شوی دی خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب له ټوپ وهونکو اوبو څخه پیدا کړی شوی دی چې د شا او د سینې د هډوکو له منځ نه راوځي انه على رجعه لقادر په یقیني توګه هغه خالق د انسان په دوهم ځل پیدا کولو قادر دی يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر په هغه ورځ چې د پټو اسرارو پلټنه څېړنه وشي په هغه وخت کې به له انسان سره نه په خپله څه زور وي او نه به کوم څوک د ده مرستندوی وي والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل قسم دی په باران ورونکي آسمان او د بوټو ټوکېدو په وخت کې په چاودونکې ځمکه بېشکه چې دا د حق او باطل ترمنځه بیلونکی کلام دی او دا ټوکه مسخره نه ده إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا دا خلک څه دسیسې جوړوي او زه به هم یو تدبیر کوم فمهل الكافرين أمهلهم رويدا نو پرېږده ای پیغمبره دا کافران څه لږ غوندې په خپل حالت پرېږده صدق الله العظيم الله ستر رښتیا ویونکی دی